اول ځل ده چې یو لو ته هم آماده دي پورې همدغه شانتې ویاله ده چې اوبه راپیږي. بل بایسکل راغی بیخي هغه ځینې فلمونو کې چې ښکاري. سلامونه او نیک هیلې دوستانو، خدای دې کړي روغ جوړ اوسئ. نن راغلي یو د فرانسې یو کلي ته، نو یو کلیوال سیمې ته راغلي یو، نو اوس غواړو چې یو څه ته لاړ شو، یو فارم ته لاړ شو. نو دا مې اول ځل دی چې یو د فرانسې یو کلیوالې سیمې ته راځم. نو ډېر ښایسته طبیعت دی، ډېر ښایسته فضا لري، ښایسته غلی، د مرغانو غږ، او د ښار نه چې کله سړی ستړی شي نو ډېر ښه چې دلته راشي او په کلیوالو سیمې کې وګرځي. دا د غنم دلته ښایسته پاخه شوي دي او لو ته هم آماده دي، ډېر ښه، ډېر زیات دي. او دې خوا ته چې وګورئ بیا دغه وړوکی سړک دی د کلي، بیا دې خوا ته یې چې دی دا نو ځنګل دی، ډېر ښایسته ښکاري، ډېره ښایسته فضا ده. دا نو ښایسته دلته یو ویاله بهیږي او ښایسته اوبه یې دي، داسې طبیعي. دا مې اول ځل دی چې کلي ته راځم دلته فرانسه کې، نو ډېر ښایسته ده. د ګورئ بره پورې همدغه شانتې ویاله ده چې اوبه راپیږي او داسې، او دغه شانتې لاره ده چې زه بیا مخ ته ځم. دا نو دغه کلیواله سیمه ده او دغه شانتې دې خوا ته هغه ویاله ده چې مخکې مې تاسو ته ښکاره کړو، شاته مې ښکاري به، او داسې ښایسته لاره ده، تقریبا داسې ځنګلي غوندې سیمه ده او ډېر ښایسته خوند کوي د طبیعت کې قدم وهل، د مرغانو غږ دی، او کله کله چې تاسې برابرېدئ د ښار د سټرس نه او د تشویش نه سړی لرې شي، ډېر ښایسته خوند کوي. نو اوس موږ هم راغلي چې قدم ووهو. دا زموږ د خپل د فرانسوي کورس له خوا نه دلته راغلي یو. نو د خپله فرانسوي کورس کې یوازې هغه سبق صنف کې نه بهر د دې ځي، هغه زراعت څنګه دی، اقتصاد څنګه دی، ژوند څنګه دی، دې باره کې هم موږ ته کله کله معلومات راکوي. نو نن راغلي یو دلته یو کلیواله سیمه کې یو فارم دی دغه. نو دا اوس بایسکل والا تېر شو لکه چې بل بایسکل راغی، دا لکه چې هغه څه والا دي، دا دی دغه. نو دا یې بل بایسکل چې لاړ. نو خلک دلته دې وخت کې هغه دی ورزش هم کوي او بس. دا د مخکې زموږ ډله روانه ده او بس دغه شانته روان یو. او دا ونو ته وګورئ ډېر ښایسته داسې څه لري، وګورئ ښایست لري. دا نو طبیعت ډېر ښایسته دی والله، ډېر خوند کوي. سړی دا طبیعت وګوري او دا ونو ته وګورئ، دا ونو ته وګورئ ډېر ښایسته دی. ګورئ بیخي هغه ځینې فلمونو کې چې ښکاري دغه شانته ځای دی. D'un côté, on va, ça va être les stocks par exemple de début de semaine d'un côté, et de l'autre côté on va faire fin de semaine, et on, voilà, pour bien à chaque fois mettre les légumes les plus anciens en priorité. Alors, on note que alors ça, ici c'est de la
دا د رومیانو هغه ځای دی رومیان دلته کرل کېږي ډېر غټ غټ رومیان هم دي څو نسله رومیان دي نو ډېر ښایسته فارم دی ټول طبیعي شیان پکې کرل کېږي او دوی ویلي چې دلته د کیمیاوي مواد هم موږ پکې نه استعمالوو نو دغه مواد هم چې دلته یې چې غورځولي دا هم نه ضایع کوي دې نه بیا کمپوسټ جوړوي نو دا خپل هغه ګرین هاوزونه دي یا شنې خونې چې موږ تاسو ورته وایو افغانستان کې Il y en a dit K, B, voilà. Et K, alors par exemple C, c'est comme couscous. Je ne sais pas si des lettres à quoi ça correspond, mais on a le quadrillage et quand on va travailler, on se dit tiens, on ramasse les concombres en K. او دا یې هغه سولري هندارې دي چې د برق لپاره یې کاروي Être d'une école ou d'un quartier, on va venir rajouter les quelques arbres que l'on a. Et c'est ici aussi que les enfants en situation de handicap viennent. On doit être dans les 100, 120 quoi, à peu près. Je dirais 100, 120, 150. Et donc on a coupé les arbres. Le plus vieil arbre était à Paris. او دا هم بله ښایسته منظره ده د دې سیمې دلته یوه بیزه ولاړه ده نور حیوانات پکې نشته نو او کشته دي ما خواته دي لرې دي او زموږ وخت پوره شو نو موږ باید لاړ شو دا نو هغه څه دي هغه چې واښه راټولوي او دغه شانتې سټایلي راټولوي د هغه ځای دی ټول د غنم ریبل شوي دي او دغه شانتې ښایسته ښایسته ښکاري دا ځای نو دا هغه څه دي چې داسې راغونډ کړي دي دا نو زموږ د نن ورځې سفر همدې ځای کې پای ته ورسېد یو څه کلیوالې سیمې مو لیدلې د فرانسې خو ډېره مو نه لید نو مقصد بیا هم ښه و بد نه و نو ښه والی دا و چې ډېر ښایسته ارام ځای و او داسې څه یې کرل سبزیجات به یې کرل چې هغې کې کیمیاوي مواد به یې نه استعمالول نو دا یې ښه والی و نو اوس روان یو بیرته ځکه چې بس رانه لاړ نه شي کلیواله سیمه ده دلته بس ورځ کې زما په خیال چې 2-3 ځله راځي یا 4 ځلې راځي نو همدې لپاره موږ روان یو چې هغه بس رانه لاړ نه شي چې بیا پاتې نه شو نو تر بلې ویډیو پورې خدای په امان ډېره مننه ویډیوګانو ته لایکونه ورکړئ سبسکرایب یې کړئ او خپلو ملګرو ته یې ولېږئ چې نورې ویډیوګانې انشاءالله تاسو ته جوړ کړو خپل وړاندیزونه او نیوکې لاندې کامنټونو برخه کې موږ سره شریکې کړئ ډېره مننه ښه وخت خدای په امان